یاد باجوړ په حادثه کې وای هو د یو شهید زلمی کی صدر تا کوام یا ټول باجوړ خلک جړېږي وای یا اجازه احمد په غم کې وای او د غم جام د ډېرو زړو یا وعده سورز کېدلې وای یا اوس پاتې شوي وای ناوې کوي د غم ویرونه یا ناوی چی پلار کور تا چی تللا وای یا سپناز نازی وای د بیارت لو کسی کوي ناوی شړې دل د خپل کور په دروازه کې چې کله جنازه یې شوه روانه په کوڅه کې چې کله جنازه یې شوه روانه په کوڅه کې ناوی شړې دل د خپل کور په دروازه کې چې کله جنازه یې شوه روانه په کوڅه کې چې کله جنازه یې شوه روانه په کوڅه کې یا ناوی ټول بنګړي کړل ماته وای یا شور نه پاتې وای او پنکرزو سره لاسونه یا ناوی پچیغو ژاړي وای یا د خپل خاوند زار په قبر ځان ورغورځوي یا خوخي او سخري کور ته راغلل وای یا سره د ناوې وای یا اجازه احمد کړې دې دنونای یا چې مازیګر شو غم را جوړ شو وای یا اجازه احمد وای د مر خبر ورته راځي یا اکدم د غم ور شور جوړ وای یا پلار جان ګوري د خپل بچی تلاش
کوي ناوی شړې دل د خپل کور په دروازه کې چې کله جنازه یې شوه روانه په کوڅه کې چې کله جنازه یې شوه روانه په کوڅه کې ناوی شړې دل د خپل کور په دروازه کې چې کله جنازه یې شوه روانه په کوڅه کې چې کله جنازه یې شوه روانه په کوڅه کې یا پلار جان چې کله ولیدل یا بچیو بغواړي یا زخمی حالات دے پلارو بنوار کوي یا دخپل بچی حالات گوری وائی یا دمرک شبی دیوائی پلار جان کړي سوي اهو نای یا خوګه مور کای پس جړېږي وای یا اجازه مدای پوینو سر کرتا راوڑی یا شفیع اللہ دیر پر غم جن دے وائی یا زکا کوي وائی داس غم جن فرمائشو یا زړګی مې ډېر پسې دردېږي وایي یا زه ساحل جانای ځکه د غم مصرې لیکمه ناوی شړېدل د خپل کور په دروازه کې چې کله جنازه یې شوه روانه په کوڅه کې چې کله جنازه یې شوه روانه په کوڅه کې ناوی شړېدل د خپل کور په دروازه کې چې کله جنازه یې شوه روانه په کوڅه کې چې کله جنازه یې شوه روانه په کوڅه کې